افغانستان الحمدلله نن دغه حالت کې دی چې د مشکلاتو سلسله نور په ختمېدو ده، د جوړېدلو طرف ته د ترقۍ طرف ته روان دي. په جوړېدلو ترقۍ کامیابي هغه بیا قوه بشري او لایق وړ انسانانو ته اړتیا لري. د افغانستان جوړول، د افغانستان آبادول، د افغانستان امنیت ساتل، د افغانستان د فضا حفاظت، د افغانستان د زراعت او د صحت او د معادنو جوړوالی پرمختګ هغه دې ته اړتیا لري چې موږ داسې ځوانان ولرو چې دغه میدان را جوړ کړي. نن الحمدلله د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې موږ د هر کال په تېرېدلو باندې د داسې یو مجلس شاهدان یو چې په هغه مجلس کې زموږ ځوانان خپل 4 کلن سفر او بعضې 7 کلن سفر هغه سرته رسي او په نتیجه کې بیا خپل د فراغت سند ترلاسه کوي. نو زموږ امید هم دا دی چې راتلونکی افغانستان الله جل جلاله د دغو ځوانانو په توسط باندې راته جوړ کړي.